نو په دې نسبت په دې میاشت کې زموږ علما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک، د هغې د لوی شان، د هغې د اخلاقو، د هغې د مبارکې عقیدې او دنیا ته چې نبی علیه السلام په کوم مقصد الله را لېږلی دی د هغې مقصد بیان کوي. نو د دواړو جهانو مبارک سردار سید الانبیاء والمرسلین د ټولو پیغمبرانو د ټولو رسولانو سردار دی. په خپله فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخره، زه د ټولو د آدم علیه السلام د اولاد سردار ما، خو زه څه کبر لویي فخر نه کومه. بیدي لواء الحمد یوم القیامه من غیر فخر، د قیامت پر ورځ به د الله د حمد جنډه زما په لاس کې وي. نبی علیه السلام فرمایي خو یره لویي نه کوم، په دې کبر نه کوم. او بلکې یو حدیث پاک کې دا راځي چې آدم علیه السلام الآدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه، یا آدم علیه السلام او د هغه نه ما سوا چې څومره پیغمبران دي دا ټول به د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړي. نو نبی علیه السلام چونکې د دې ټول امت سردار دی، د دې ټولو انبیاو سردار دی، د پیغمبرانو سلسله رب العالمین په هغې ختمه کړې ده. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر یم، زما نه پس بل پیغمبر دنیا ته نه راځي. نو رب ذوالجلال نبی علیہ السلام ته یو ډېر لوی شان ورکړی دی. الله دې آیات پاک کې فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، چې ما د خپل پیغمبر په هدایت باندې او په سچ دین رښتونی حق دنیا ته راولېږه. لیظهره علی الدین کله، الله ذوالجلال به د دغه پیغمبر نه دا کار اخلي چې دا دین حق اسلام به په ټولو دینونو غالب کوي. او دې پسې بیا وروسته هم په دې آیات کې ورپسې الله فرمایي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل. د نبی علیہ السلام متعلق فرمایي چې د هغه ملګري د هغې صفت هم ما قرآن کې او په تېر شوو کتابونو کې ذکر کړی دی. او بیا په دغه آیات کې د بعضې صفتونو ذکر هم الله کوي. نو د پیغمبر علیه السلام الله دومره لوی شان ورکړی دی چې د هغه څه کې د هغې د ملګرو د صحابه صفتونه هم دا رب العالمین مخکنو قومونو ته په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دی. دنیا ته لا نبی علیہ السلام تشریف نه دی راوړی، او په دنیا باندې الله دا ښکاره کړه چې نبی آخر الزمان دنیا ته راتلو والا دی. د نبی علیہ السلام مبارک نیکه د نیکه پلار هاشم د هغه نوم و. دی نوجوان و بلکل، ځکه دی د ډېر لږ عمر ډېر لږ وخت کې دی وفات شوی دی. نو عربو کې دا ډېر زیات مهمان نواز و. د نبی علیہ السلام د نیکه پلار ډېر مهمان نواز و. قحط چې کله به راغی نو ده به ډوډۍ راواخېستل او هغه به یې په کاسو کې ماته کړه او په هغې به یې ترکاري یا غوړي یا ښوروا واچوله او خلک به یې راوغوښتل او هغه ډوډۍ به یې خلکو له ورکوله. نو هاشم ورته په دې معنا وایي چې ده به خلکو له د ضرورت په وخت کې او د قحط په وخت کې ډوډۍ چوري کوله، ډوډۍ به یې ماتوله. هاشم ماتونکي ته وایي، ډوډۍ ماتونکي. خپل نوم یې عمر دی، عمر، خو چې خلکو له به یې ډوډۍ ماتوله او چوري کوله او ورکوله به یې په دې نسبت ورته هاشم وایي. نوجوان دی لیکن الله پکې داسې صلاحیتونه یې ښودي دي چې دنیا ورته حیرانه وه. د عربو ټوله زندګي خو په تجارت وه، ځکه په مکه مکرمه کې نه غله کېدله، نه غنم، نه جوار، نه وربشې، نه کجورې. قرآن کې الله ورته وادن غیر ذي زرع ویلی دی چې دا هغه علاقه ده چې کوم قابل کاش نه ده، فصل پکې نشته. نو دې هاشم یو مشوره وکړله او په هغه مشوره باندې عمل وکړ او د قریشو د عربو دپاره د تجارتي قافلې بندوبست شروع کړ.
یو قافله به په اوړي کې تله یخ وطن ته، او بله قافله به په ژمي کې ګرم وطن ته تله، او د ټولو عربو د قریشو د قبیلو خلک به یې راغونډ کړل، د هغې مالونه به یې راغونډ کړل او قافله به یې ولېږله تجارتي. په هغه زمانه کې د قافلو به دا رواج و چې قافله به روانه شوه، دې ځای نه مثلا به روانه شوه نو په 400 کې به یې دمه وکړه، خیمې به یې خښې کړې، خلکو سره به یې سوداګري وکړه. بیا به ورځ دوه پس روانه شوه نو مثال په طور ناګومان کې به یې دمه وکړه، بیا پېښور کې، بیا کوهاټ کې، داسې به ورو ورو قافله تله او یو ځای کې به یې دمه کوله او خلکو سره به یې تجارت کو. ډاکې ډېرې زیاتې وې، قافله به روغه او سالمه نه شوه رسېدی، چې روانه به شوه د شپې به پرې ډاکوان رالل، یو ځای کې دشت بیابان به او صحراګانې به وې، حمله به یې پرې وکړه، ټول مال به یې لوټ کړه. دې هاشم یو پروګرام شروع کړ. ګوره د نبي علیه السلام نیکه دی، هغه صلاحیت پکې الله پیدا کړی دی. داسې یو طریقه جوړه کړله چې دی په ټولو قبایلو ګرځېد، شامه پورې او داسې د روم د علاقې پورې وفدونه خواره کړل، او دی فیصله وکړه چې کومه قافله کوم کلي ته نږدې شي هغه کلي به یې ذمهواري، که دا قافله چا لوټ کړه ذمهواري به په هغه کلي. دی یو معاهده وکړه، 400 ته به قافله روانه شوه، که په هره لاره کې به قافله لوټ کړه، کوتمانځی مثلا رزړو یا بل کلي، دا نه به تپوس کومه چې دا قافله ولې لوټ. دا ته یو معاهده وکړه، او بیا دا فیصله وکړه چې فلانکې ځای پورې قافله لوټ شوه نو موږ به یې ذمهوار یو، او که دې نه واوړېده نو د شام خلکو تاسو به یې ذمهوار یې، که دغې حد نه برید نه واوړېده نو د روم خلکو تاسو به یې ذمهوار یې. دا سفارتي تعلقات چې ورته موږ وایو، د یو ملک سفیر او د بل ملک سفیر، دا پروګرام یې شروع کړو. حالانکې ډېر لږ عمر دی، د 18 کالو دی، خو پروردګار ورته دا یو صلاحیت ورکړه، او په ډېر لږ وخت کې په عربو کې داسې چرچه وشوه چې هر چا به یادونه وی هاشم هاشم هاشم، بس نیم یې مشهور شو، یو لیډر ته جوړ شو، یو رهنما ته جوړ شو، کلي په کلي خبرونه خواره شو. پروردګار یې دې تندي کې یو رڼا پیدا کړې وه. هغه رڼا څه وه؟ دې تندي کې رڼا وه، هغه دا وه چې نجومیانو او کاهنانو به ورته وکتل، وی دا هغه شخصیت دی چې د ده په دریم پوش کې، د ده نه پس په دریم پوش کې نبي آخر الزمان پیدا کېدو. دا پراپګنډې خورې شي. دې سړي کې چې کوم خوبې دي، ده کې چې کوم صفات دي، د ده د زوی نه به بل پیدا کېږي، او د هغه د زوی نه به بیا د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېږي. او خشتوالي چې الله دله کوم حسن ورکړی و، کوم انداز، نو د عربو یو خاندان رئیس داسې نو چې ده ته پیشکش نه کړی چې هاشمه واده ته نږدې یو ته مهرباني وکړه، زما لور سره نکاح وکړه، زه په لور درته به نکاح در کوم، ده به ویې نه صبر کوم. بل چا به ورته پیشکش وکړه، بل به ورته پیشکش کو. او عربو کې داسې سردار نو چې هغه به درته دعوت نه ورکو چې ته به خامخا واده کې نوجوان بالغ شوې او زما لور درته په نکاح در کوم. تر دې حده پورې تاریخ لیکي چې د روم که بادشاه یې د روم په هغه زمانه کې داسې و لکه اوس چې امریکا ده، دوه بادشاه وې، دوه، یو روم او یو فارس، او دواړه به یو بل سره همیشه په ډغره وې. دواړه د هغه زمانې سپر طاقتونه، یو روم او یو فارس و. د روم مشر چې دی نو هغه ته به هرقل وې، هرقل دا د روم بادشاه لوی سلطنت و، لکه دې زمانه کې چې د امریکې بادشاه وي. هغه ته اطلاع ورسېدله، هغه په یو تجارتي سفر کې د هاشم سره ملاقات وکړه. نجومیانو کاهنانو ورته وویل چې دا صاحبه هغه هلک دی چې د ده په اولاد کې نږدې پشت کې هغه نبي آخر الزمان پیدا کېدو والا دا هغه سړی دی. خو چې دا پته ورته ولګېدله، هغه ورته یو پیغام راولېږه، وی ای هاشمه ما اورېدلي دي، ډېر هوښیار بادشاه د روم، ما اورېدلي دي چې ته ډېر زیات سخي یې، ما اورېدلي دي چې ته په عربو کې د ډېر لوی عزت خاوند دی. زه دا اورم چې تا د تجارتي قافلو دپاره یو ښه سلسله شروع کړه. ما ته دا معلومات شوي دي چې ستا قوم ستا ډېر لوی عزت کوي، نو ته د یو لوی قوم کشر یې، رکوټ عمر دې کم دی، خو تا له الله عزت درکړی دی، نو زه تا له د روم شهزادګۍ په نکاح درکول غواړم، خپله لور تا ته واده کول غواړم، او په ډېر لوی عزت راشه د ما روم علاقې ته. زه به تا له خپله لور چې د روم شهزادګۍ ده چې په حسن کې د هغې مثال نشته، د دنیا بادشاهان یې خپلو زامنو له غواړي، نه ورکوم، تا له یې درکوم. ته مهرباني وکړه راشه، ډېر په عزت به تا ته د خپله لور واده کړم. ټول روم کې به ستا د مشرۍ چرچه وشي، ځکه چې د روم د بادشاه زوم به شې، بیا به تا له ډېر عزت سره قافله رخصت کړم او زه خپل وطن ته دې ځه. لیکن هاشم وایي چې دا هېڅ چېرې نه کېږي. د هغه دا مقصد و چې زه دا د پیغمبرۍ د نبي علیه السلام دا نسب لږ ځان ته رانږدې کړم، او زه خپله لور دا ده ته په نکاح کړم، دله ورکړم، او زما په اولاد کې بیا
نبی آخر الزمان پیدا شي. دا یو سوچ او فکر و. هاشم وی داسې نه مدینې منورې ته لاړ. د مدینې منورې په سفر باندې د 25 کالو دی. ګوره عمر یې دومره یې دغې وخت کې لوی تجارتي سفر کې مدینې منورې ته لاړ. هلته کې خلکو سره د مدینې شریفې خلکو سره خپل تعلقات او خپل روابط برابر کړل. تجارتي خبرې ترې وشولې. هلته کې یو جینۍ وه سلما، د هغې نوم و سلما بنت عمر. دا د بنو النجار قبیلې. بنو النجار یو مشهوره قبیله ده په مدینه منوره کې. لکه څنګه چې په مکه مکرمه کې د قریشو مضبوطه قبیله ده، هلته بنو النجار مضبوطه قبیله وه. د هغې یو جینۍ وه او هغه جینۍ سره د هاشم واده وشو. د هغه جینۍ دې خوښ شو او د دغه جینۍ خوښه شوه او بس هغې پیغام ورولېږه. ډېره ښه خبره ده. د هغه جینۍ سره د هاشم واده شو او د واده نه پس څه موده دې په مدینه منوره کې اوسېده. څه موده یې تېر کړل په هغه قبیله کې، هغه خپله سخرګنۍ کې. او بیا د هغې نه اجازت وغوښته چې اوس به زه روان شمه مکې مکرمې ته خپل کلي ته ځمه. او چې د هغه کلي نه راووت بس دې کلي کې ناجوړه شو، وفات شو. هاشم وفات شو. 25 سال 25 کال عمر کې وفات شو. لیکن کومه بیبي چې واده ورسره کړی و، هغې بیبي نه د دې پلار د پیدایش نه پس د نبي علیه السلام مبارک نیکه عبدالمطلب پیدا شو. او هغه عبدالمطلب بیا د خپلې مور سره په مدینه منوره کې اوسېده. ګوره مخکې نه رب العالمین دا اشارې کوي چې ودرېږه چې یاد له د مدینې منورې جوړه کړم چې نبي علیه السلام بیا وروسته هجرت کوي، هجرت مدینې منورې ته. نو چې کم از کم دا مدینه منوره هغه کلي چې د پیغمبر علیه السلام ماماخیل خو دي که نه. ځکه نبي علیه السلام به وایي چې بنو النجار زما ماماخیل دي، دا زما د ماما کورنۍ ده. او دا هم یو عجیبه واقع ده. په دې لاره باندې دلته یهودیان اوسېدل. په دې لاره باندې د یمن یو بادشاه دی، تبع د هغه نوم دی، هغه تېرېده د مدینې منورې په خوا. دې ځای کې دمه وکړه. چې دمه یې وکړله نو د خپلو مشرانو ورته ووایي، علما چې کوم د سره په قافله کې وو، وی بادشاه سلامه دا خاوره موږ ته معلومه ده، دا څه بل شان خاوره ده. څنګه خاوره ده؟ وی هغه نبي آخر الزمان به دې خاوره کې هجرت به کوي او دلته به دفن کېږي. موږ کتابونو نه معلومه کړه، موږ ته پته لګي چې دا هغه خاوره ده. نو د پیغمبر علیه السلام د نبي آخر الزمان خو ډېره لویه چرچه وه. لکه اوس چې د عیسی علیه السلام موږ یو چرچه روانه ده او رښتیا خبره ده. قرآن کې ثابته ده، حدیثو کې ثابته ده چې عیسی علیه السلام به د اسمان نه راکوزېږي، بادشاهي به کوي. دقسې د پیغمبر علیه السلام متعلق یو خبره خوره وه چې د آخر زمانې پیغمبر ان قریب راتلو والا دی. نو دغې بادشاه دا چل وکړه چې په مدینه منوره کې یو مکان جوړ کړ. ډېر اعلی ښکلی کور یې جوړ کړ او په هغه کور کې د دې خپلې قافلې یو لوی عالم چې ډېر بزرګ و، ډېر نیک و، هغه عالم یې په هغه کور کې دیره کوي. دا ستا کور دی، دا ته به دې کې اوسېږي، تا زه پرېږدم، موږ د نظو ته دلته پاتې شه. او هغې عالم نه یو خط ولیک، وی دا خط به ځان سره کېدی او که ته مړ کېدې نو دا به خپل زوی ته وصیت کوي چې دا خط ځان سره سنبال کا. او زوی ته به دې وایي که ته مړ کېدې نو ته به خپل زوی ته دا خط وصیت کوي. او دارنګې به هغه ته وایي چې دا خط وروستو رواني بس. او په خط کې لیکلی سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خط لیکلی، د پیغمبر علیه السلام نوم، د هغه نسب چې تا ته زه دا خط لیکم، زه په دې لاره تېرېدم او ما د خپلو علماو چې دلته به نبي آخر الزمان راځي نو تا ته یو خط لیکم او دا مې تا یو کور جوړ کړ، دا ستا کور دی. چې کله ته مدینې منورې ته هجرت وکړې نو ته به بل خوالی دې کور کې به اوسېږي. هغه عالم ته وایي چې ته به دا خط خپل زوی له ورکړې، که ستا په وخت کې دا نبي آخر الزمان راغی دا خط به ته ورکړې، کور به ورته خوشي کړې، ته به ته دې دا کور مخکې نه یې وله کور جوړ کړ. او که ستا د زوی په وخت کې راغی نو زوی به دې پوه کړي که نبي آخر الزمان راغی نو دا خط به وله ورکړي، کور به ورته پرېږدي. او زوی ته به دې بیا ووایي چې هغه خپل زوی ته دا وصیت وکړي چې که نبي آخر الزمان راغی دا کور به ورته خوشي کړي، دا د هغه دا خط به وله ورکړي. اتفاقا دا ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې کوم کور ته نبي علیه السلام هجرت وکړ ورته راغی پکې دیره شو، دا د هغې عالم نوسی و. او هغه ختم دی ابو ایوب انصاري رضی الله عنه سره پروت و. نو چې نبي علیه السلام مبارک مدینې منورې ته هجرت وکړ، چا وی زما به میلمې، چا وی صاحب ما سره به، چا وی ما سره به، وی دا اوښه پرېږده دعوها فانها ماموره، وی د ما دا اوښه پرېږدی، دا الله له طرف نه دې ته حکم شوی دی چې دا اوښه کوم ځای سملاسته بس د هغې کور والا زه میلمې. اوښه لاړه یو ځای کې کېناسته، ځمکه به یې بیوله، هلته کېناسته، چې کېناسته فورا پاسېده اوچته شوه، لکه داسې مخکې لاړه وګرځېده واپس راله په هغه ځای کېناسته. چې کېناسته ابو ایوب انصاري رضی الله عنه زر سامان کور ته وتښته، خوشحاله شو. او بیا نبي علیه السلام له هغه خط ورکړه، الله رسوله دا ما ته د نیکه نه یو خط دقسې نسبن را روان دی،
او دا د یو تبع بادشاه یو زمانه کې په دې لار تېرېده دی تاسو ته لیکلي دي هغه خط نبي علیه السلام ته میلاو شو په هغې کې لیکلي چې دا کور ما تاله جوړ کړی دی او کله چې تا هجرت وکړه دا به ستا کور وي نو نبي علیه السلام مبارک دا ولې چې د هېڅ چا په احسان ني چې ګري پردي کور ته نبي علیه السلام راغلی دی یا د چا همسایه دی یا د چا په کور کې دیره دی نبي علیه السلام به وفرمایل یره وی الله ډېر لوی بادشاه دی الله ماله په هره موقع عزت راکړی دی زه داسې وطن ته راوستم چې زما ماماخیل او نکاح نه ده مدینه منوره دا د نبي علیه السلام ماماخیل و ځکه نیه د دې وطن وه نیکي د دې وطن ده نیه د دې وطن وه او بیا عبدالمطلب د هغې نیا اولاد و د هغې د نبي نیکه د هغې نوسي او دا هغه بنو النجار قوم دا هغه قوم دی چې کوم د نبي علیه السلام ماماخیل دي نو دا ګورې د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې هغه تبع بادشاه پیشنګویي ورکوي او هاشم له خلق په دې نیت لور ورکوي چې دا هاشم هغه کس دی چې د په نسب کې به پروردګار د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کوي دا یو قسم پیشنګویی وي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفیات العیان کې ابن خلکان لیکلي دي یو علاقې ته تللی و چې ته دې لیکي چې یو علاقې ته لاړم یو قافله ده او د قافلې نه د خطا شوم بیا د قافله د لاړم یو غاز پسې چې عالم قافله تللی وه یو خوا منډې مې والې بل خوا مې منډې والې بل خوا مې منډې والې قافله نشته منډې وال په قافلې پسې چا نه تپوس کوم په کومه قافله لاړه داسې لاړه یو ځنګل ته راغله چې ځنګل ته رالم را باندې سیلی شو باد شو باران شو طوفان شپه را باندې راغله یا خدای اوس پسو دې ځنګل کې چې ته مار ني لړم ني زمري ني شرمخ ني دا به څه کېږي وایي پریشان یم یک تنها او دې خوا داسې شیبې باران دی او زه لزونه دی چې خدایه مرمه یو رڼا مې لرې دی کې صحیح کړه وایي مې چې دا جوړ زمونږ قافله ده او یو ځای کې خیمې خښې کړي دي اور به بل کړي هغې رڼا پسې منډې ځان مې ورورسو چې مې ورورسو مې وکتله نو هغه یو ډیوه بلیږي او یو آبادي ده قافله نه ده یو آبادي ده چې مې وکتله آبادي ده اوس شپه ده نیمه شپه ده او یو لویه قلعه ده پکې بله ډیوه بلیږي د هغې نه رڼا خېږي بیلی خو وینه هغه زمانه کې وی رالم او د دروازې خوا کې ودرېدم چې اوس د باران نه ځان بچ کړم دروازه مې وډبوله چې مې وډبوله یو سړی بره ناست دی په قلعه اواز یې راکړه څوک یې چې د خو میلمه یم او د قریشو یم او د مکې یم تا چې نوم به واخېسته نو خلکو به یې قدر کړه ځکه مکه خو مخکې نه پکې بیت الله ده نو د دې چاپېر علاقې خلک به ټول بیت الله ته راتلل د حج دپاره نو اوس هم کې یو سړی راشي تا ته و چې زه د مکې یم نو خلک د مکې د نوم د خاطره د هغې عزت کوي قدر یې کوي هغه زمانه کې هم دغه مکې ته به خلک حج ته راتلل عمرې ته به راتلل نو ډېر احترام به خلکو د مکې والا کو نو دې همغه وایي چې وروره د مکې یم د بیت الله د خوا یم او میلمه یم باران ووالم ګلې ووالم طوفان ووالم مهرباني وکړه شپه راور راته لرې کړه قافله رانه بېدرکه شوې زه دې روک شوی هغه ورته وایي چې نه مونږ خو د شپې ور چاته نه لرو یاره وایي ته مهرباني وکړه که ستا څوک مشر وي نو هغه ته ووایه او زه مرمه د یخنۍ د لاسه هغه لاړ هغه خپل مشر ته وایي چې دغسې یو میلمه دی وایي چې زه د مکې یم او قافلې نه پاتې شوی یم ما ته دا دروازه کولو کاله چا به وایي مسافر دی زه ورته ورکولو او دا مسافر او د مکې د مکې د خلکو خو مونږ ډېر قدر کوو احترام کوو وی دروازې راته کوله وکړه وایي چې کوله مې کړه میلمه یخني دې شوې ده ډېره زیاته اور یې راته بل کړه ګرم یې کړم ډوډۍ را باندې وخوړه او حتی چې دا هغې محل کې دغې دا چې کومه قلعه ده دې کې چې کوم مشر و هغه په خپله راکوشو او زما ډېر قدر او عزت یې وکړه په ما یې ډوډۍ وخوړه ډېوه بلیږي ما ته داسې نیغ نیغ ګوري زه ډوډۍ خورم دې ما ته نیغ نیغ ګوري وایي هغه څوکیدار ته وایي چې مهرباني وکړه د شپې ښه بستره ورکړه او د ځان له کوټه ورکړه چې دې پکې ویده شي او سار به زما د اجازت نه بغیر به نه ځي هېڅ غم مه کوه مې چې صاحب ما نه قافله تلې ده ما ته خو لار نه معلومه هېڅ غم مه کوه تا به مونږ نوکران به درکړو تا له به مونږ سورلی بندوبست وکړو تا به مونږ مکې ته رسو ته زموږ عزتمند میلمه وی خوشحاله شو وی شپه مې تېره کړه چې سهار رڼا شو هغه سړی راکوش چې راکوش شو ما ته نیغ نیغ ګوري او ډېر په شوق راته ګوري او ښه ډوډۍ ناشتې راله راکړه او ډېر زیات زما عزت یې وکړه زه دې هغه کې ویم چې دا سړی ما پېژني زما دونه قدر یې وکړه چې دونه به سړی د پلار او د استاد زمونه کې لکه راځي چې زما څومره عزت کوي او زما څومره قدر کوي څوک دی وی خیر چې ما ته وایي مېلمه دمه شوې راځه مېلمه چې در باندې سیل وکړم مې چې صاحب دا کوم ځای ته زه راغلی یم دا کوم ځای دی وی چې دا خو زمونږ زه عیسایي یم پادري یم او دا زمونږ ګرجه ده زمونږ عبادتخانه ده په عموما هغه زمانه کې چې به کوم غټ پادریان و نو هغوی به چې د ځنګلو کې یا د
غرونو په سمڅو کې په غارونو کې به ناست و، خپل عبادتونه به یې کول. دا زمونږ ګیرجه ده. زه عیسایي پادري یم، د عیسایانو مشر، او دلته کې زمونږ د ګیر چاپې د علاقې دا خلک راځي او دلته کې عبادت کوي او زه پکې دی ریم ځنګل. وی راځه، وی روان شومه، یو ځای راته ښیي، بل ځای راته ښیي، وی یو کوټې ته یې بوت. وی چې کوټې ته یې بوتلمه، هغه کوټه کې درې بوتان دي د کاڼي. وی زه ورته مخامخ ودرولم چې دې ته ګوره. وی چې ما هغه بوتانو ته وکتل نو په دې زړه کې وایم چې ابوبکر خوب یې نه یو که ویښه ده. وی ځکه چې ښي طرف ته کوم بوت و هغه زما و، بلکل زما ډیزاین دی او زما نقشه. او هغوی خاندي او وایي چې کوم منځ کې بوت و نو دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی چې د هغه نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. دا خو د نبي علیه السلام د نبوت دعوه نه ده، ډېره مخکنۍ خبره ده. دا د هغه بوت دی، د هغه شکل دی، بلکل هوبهو د هغه شکل. او چې ګس طرف ته کوم بوت ولاړ دی دا د حضرت عمر بوت دی. حیران شومه چې یاره دا ښي طرف ته ځې یم، منځ کې د نبي علیه السلام مبارک نوم واغې چې د هغه دی، او ګس طرف ته زما بل ملګری دی د مکې عمر، دا د هغه بوت دی. څنګه چل شوی دی؟ دا بوتان زمونږ چا جوړ کړي دي؟ او دا بوت خو چې چا جوړی خو مخامخ به ورته سړی ناست وي نو هله به تصویر جوړی که چې سړی ته مخامخ نه ناسته ته د هغه تصویر خو نه شي جوړولی، دا خو ډېر ګران کار. وایي زه ځان ته هم ګورم، لاسونو ته هم ګورم، او د خپل بوت ته هم ګورم. وایي هغه سړی ما ته وایي چې سوچ مه کوه. وایي بیا چې زه ویښ یم په دې وایي ویښې. وایي ما ورته وایي چې اخر دا څه که دا څوک دی؟ وایي نه او خو دې پېژندل دا څوک دي؟ مې چې د آخري طرف ته خو زما نقشه ده. منځ کې چا ده؟ دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی او د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم، دا د هغه نقشه ده. ګس طرف ته چا ده؟ دا زما یو بل ملګری زما د قوم عمر، د هغه نوم دا ده. ټیک دي، څه فرق خو پکې نشته. ستاسو را تصویرونه چې موږ په دا کاڼي جوړ کړي دي فرق خو پکې نشته. ما چې بلکل پکې فرق نشته، خو زه حیران په دې چې دا هم جوړ کړي څنګه دي؟ موږ ته څوک ناست زمونږ نقشه جوړه کړې ده، هغه زمانه کې یو کیمرې هم نه وې که نه چې په کیمره فوټو واله، او د انسان بوت چې جوړی که نه دا ګوره ډېر ګران په کاڼي کې. دا هر انسان دغه پوزه او دوه سپېمې دي، دغه دوې سترګې دي او دغه خولې ده. دا خو د ټولو خلکو دي، خو د چا سترګې لږې غټې د چا وړې دي، په دې فرق راځي. د چا پوزه لږه غټه ده، د چا وړه ده، په دې فرق راځي. د چا رنګ لږ تور دی، سور دی، سپین دی، په دې فرق راځي. د چا مخ لږ غونډې دی، د چا اوږد دی، په دې فرق راځي. نور خو همدغه یو دوه سترګې دي او دوه سپېمې دي او دغه یو خوله ده او دوه غوږونه دي او دغه مخ دی، بل څه فرق خو پکې نشته. نو چې ته د چا بوت جوړی او لږه غوندې پوزه دې وله غټه جوړه کړه، یا د هغه پوزه غټې تا وله لږه وړه جوړه کړه، دا بیا هغه شکل وي. د هغه سترګې یو شان تېرې تا وله لږې غوندې بل شان جوړې کړې، لږې اوږدې دې کړې، لږې دې غټې کړې، لږې دې جوړې کړې، شکل بدل شو. د هغه خوله ده که لږه دې وله برسېره جوړه کړه، یا دې پکې پټه کړه، یا دې اوږده کړه، یا دې کولاو کړه، بس شکل دې بدل. نو بوت چې چا جوړی دا به په پیمانه یو شان کرښه راکاږي چې د هغه په شان پوزه، سترګې، غوږونه، رنګ چې معمولي فرق پکې نه وي. زه حیران شوم چې دې نه خو دا معلومېږي چې دا بوتان هر چا زمونږ د دریو کسو جوړ کړي دي، دا مونږ ته مخامخ ناست وو او مونږ یې باقاعده کچ کړي یو، او زمونږ خو نه څوک لیدي دي، نه زمونږ چا اندازه اخیسته. وایي ما ته وایي چې راځه، وایي کېنولم. وایي ما ته وایي چې دا خو تا وپېژندل چې ستاسو بوتان دي؟ ما وایي وایي ښه دا منځ کې چې کوم هلک دی دا پیدا شوی دی؟ ما چې او بالکل زمونږ ملګری دی. وایي دا به نبي آخرالزمان، د آخرې زمانې پیغمبر، ته به یې لومبی ملګری، او دا ګس طرف ته چې کوم ملګری دی عمر، دا به یې دویم ملګري. دا درې کسان. یې لکه دا مو نقشه ده کوم ځای نه پیدا کړې ده او لیکلې مو ده؟ وایي دا زمونږ په کتابونو کې دي، موږ د خپلو کتابونو کې چې د نبي آخرالزمان کوم صفت دی، د هغه د لومبي ملګري کوم صفت دی، او د هغه د دویم ملګري کوم صفت دی، هغې نه موږ دا نقشې جوړې کړي دي. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو به څومره مضبوط صفت په دغه کتابونو کې و. وایه که وبه که نو دا دې ته وایي. او بل دا نقشهنګار د کمال سړی چې انسان دې لیدي نه وي، د هغه د صفت نه د هغه دالچه جوړه کړې ده. وایي زما اړه کې خو شک راغی، سوچ مې راغی، یمن ته څه زمانه پس لاړم. یمن ته چې لاړم یو تجارتي قافله کې، نو هلته په یمن کې یو سړی راغی. وایي ما ته وایي چې ته ودرېږه ستا څه نوم دی؟ وایي ما ورته وایي چې زما پلانکې نوم دی. د پلار دې څه نوم دی؟ پلانکې. د کوم کلي؟ ما چې زه خو د مکې مکرمې اوسېدونکی. د کوم قوم سره تعلق لري؟ پلانکې قوم مې دی. کومه محله کې اوسېږي؟ پلانکې محله کې اوسېږي. یاره وایي ته یو مهرباني وکړه،
دارون دې لږ ښکاره که زما پکې یو غرض دی مې چې ته زما پرون څه کې دا خصایص کبرا کې دغه لیکلې ده سیوطي رحمه الله دارون باندې څه کې وایي زما پکې غرض مې چې د خپل رونو چاته نه وایي ملګرو ما ته وایي چې خیر نه بوډا سپینګري دی وښایه که څه کېږي وایي چې رون مې ورته اوچت کړ نو په هغې یو داغ و وایي ما ته وایي چې ته به د آخرې زمانې د پیغمبر لومبې ملګری د هغه لومبې خلیفه به لکه تا څنګه معلومه کړه وایي چې د آخرې زمانې د پیغمبر پوره نقشه او د هغه د ملګرو پوره نسب او نقشه موږ سره زموږ په کتابونو کې موجود زمانه تېرېده خبرې تېرې شوې ډېر کلونه پکې واوړېدل هغه دور دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه نو په ټولو ملګرو کې لومبې ملګری په بالغانو کې چې هغه ایمان راوړی دی هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام سره ملګری و کنه دوستانه وه پیغمبر علیه السلام دعوت راکړه ابوبکر ما ته خو الله نبوت راکړه مې چې الله رسول زما در باندې ایمان دی آمنت به وبما جئت به په تا باندې چې تا کوم دین راوړی دی په هغې ما ایمان راوړه ایمان مې راوړه خو یو تپوس ته نه کومه چې ستا د نبوت څه نښه شته ځکه پیغمبر خو معجزه یې که نه د عقل نه خلاف یو نښه یو نښه شته د نبوت د پیغمبرۍ شته چې ته ما ته هغه نښه وښیې ایمان مې راوړه ګورې په دې خیال تپوس نه کومه که نښه دې وښوله نو ایمان مې د باندې راوړه منم دی هسې یو نښه شته وایي ما ته وایي چې څه نښه ده وایي پلار ته یا خپلې مور ته یا چا ته هم ویلې او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لیکي چې نم خصایص کبرا کې شته د سیوطي کتاب دی وایي تللی وم یو علاقې ته هغه علاقې ته چې لاړم نو د قریشو ما تاسو ته وایي خلکو به ډېر قدر کوي عزت به کوو وایي خلک راته راجمع شو چې موږ ته څه نصیحت وکړو ته قریشي او د مکې د خلکو نه نو موږ ته څه نصیحت وکړه وایي زه پاڅېدم اګر چې دی نوجوان دی هلک دی وایي څو خبرې مې وکړو دې کې یو بوډا سپین ګیري سړی راغی بوډا بابا دی وایي یو خط ورسره دی ما ته وایي په دې دستخط وکړه ما وایي چې بابا دې کې تا څه لیکلي وایي چې بس په دې یو دستخط راته وکړه ما چې زه څه ولیکم څه دستخط وکړم څه دې لیکلي په هغې کې دا لیکلي چې که زه عمر بادشاه شو او بیا ما په دې علاقه حمله کوله نو دا فلانکې کلي کې چې کومه د عیسایانو عبادت خانه ده ګرجره دا به نه روانو وایي مې چې بابا ټوکې را پورې کې ما ته ګوره عمر ته ګوره بادشاه ته ګوره عرب لا چاله باچهي ورکړي عرب خو قبایلي خلک د هغې مشر کوم دی بل به ومني او بیا زما بادشاه کېدل او په دې علاقه باندې حمله کول او ګرجې روانول کاکا ټوکې را پورې مه کوه وایي ما ته وایي چې نه کنه ته ما ته دا لیکلو وایي مې چې بابا ته لیونی که زه درته روغ نه ښکارم زه به څنګه عربو بادشاه شم او په دې علاقو به حملې کوم وایي ستا غرض سره خو ما نه نه دستخط وکړه وایي خلکو راته وایي چې د بوډا بابا دی د عیسایانو مشر وایي ما دستخط ورته وکړه بس زمانه تېره شوه کلونه تېر شوه خبره ته یېره ده راغې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانه هغې نه پس حضرت ابوبکر صدیق بادشاه شو هغې نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو حکم یې وکړه جهادونه غذاګانې شروع شوې دغه علاقه کې چې دا دې کم تللی و او بابا ته خط اخیستی و په هغه علاقه فوج د مسلمانانو ورغی چې فوج ورغې په دې ګرجه ورغلې دا ګرجه روانه و بابا بوډا سپین ګیری دی روز یې په دې سترګو راویځاندې دي څه کوې بچو موږ بابا ستا ګرجه روانه و وایي پام کوئ دې له ګوتې یو نسئ ولې وایي ستاسو امیرالمؤمنین ما له خط را کړی دی ما له لیکل را کړي لیکل وښایه چې ویې خپل د عمر دستخط دی رضی الله عنه چې دا به نه روانو وایي دا ما له لیکل را کړي دي ستاسو بادشاه سنګ ښه عمر خو موږ ته وایي چې ګیروانې کوې ګرجې او تا له لیکل در کوي فورا یې د هغه ځای نه بابا دا خط راکړه دا موږ هغه ته ښایو چې دا د هغه دستخط دی او که د هغه دستخط نه دی وایي وښایه ورته استازي له هغه خط ورکړو مدینې منورې ته یې راولېږه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته چې دغسې صاحب ته موږ ته حکم کې چې دا روانه که او هغه له د بابا له د بوډا سپین ګیري د زمانو دی هغه له د خط ورکړی دی وایي دا بابا راولې بابا یې ورته حاضر کا بوډا بابا
دسخط خو زما دی، خو دا درنه تپوس کوم چې دا کله ما کړی دی. وی دا صاحب ته د پخوانۍ زمانه کې چې ته کلونه مخکې زمونږ علاقې ته راغلې لا هلک وې او تا نه ما دا لیکل اخیستې. بابا بلکل ټیک ما ته یاد شو، خو دا تپوس ته نه کوم چې تا ته هغه وخت کې څه پته لګېده چې زه به بادشاه کېږم او د علاقې به روان وي. وی چې تا کله خبرې شروع کړې ستا اواز مو پیژن. ما بیا خپل کتاب راواغېست، هغې ته به مې کتل او تا ته به مې کتل. زمونږ په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې کوم دویم خلیفه و هغه ته وې. ما هغه صفتونو نه معلومه کړه او دا موږ سره باقاعده نقشه پرته ده چې دی به راځي او ګرجې به رواني او د حکومت به ډېر لرې علاقې ته به رسېږي. نو ما یې چې راشه موقع غنیمت دی، دا لیکل خو د نه والم چې د ما دا ګرجه خو به روانه نه کېږي. دومره بهتر صفتونه. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل. دا صفتونه د ملګرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په پخوانو کتابونو کې د نبی علیه السلام مبارک وصف خو پرېږده د هغه د ملګرو صفتونه دا پوره تفصیل پروت دی، نقشه پرته ده په تېرو شوو کتابونو کې. ستا د امت نقشه پرته ده، ستا د پیغمبر علیه السلام د کلي، د هغه د هجرت، د هغه د مبارک شکل، د هغه د قوم، د هغه د نسب پوره نقشه په پخوانو کتابونو کې پرته ده. یهودیانو سره قرآن حکیم کې الله فرمایي فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. هغه پیغمبر چې دی پیژنده وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، مخکې چې به د دې یهودیانو جګړه چا سره راغله نو څه به یې وي د آخرې زمانې پیغمبر راتلو والا دی که خیر او پیدا کېږي به موږ به د هغه مرسته کوو او تاسو له شکست به در کوو. خو چې هغه پیغمبر راغی وی پیژن چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی، ظالمانو بیا هم پې کفر وکړ. عبدالله ابن سلام نه چا تپوس وکړو، وی قرآن حکیم کې خو الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم چې دې یهودیانو ته دا د نبي آخر الزمان داسې معلوم دی، داسې پیژني لکه خپل بچي چې پیژني. خپل بچي خو دوی ته معلوم چې نماز ویلی قرآن کې الله داسې پیژني لکه خپل بچي چې پیژني. دا رښتیا ده او ته څه وایي؟ وی نه داسې نه ده، وی په خپل بچي کې م شک شته او د آخرې زمانې په پیغمبر کې م شک نشته. بچي کې م شک شته څه پته لګي؟ زه وایم زما بچی دی، مور مې چې ته ښځې مې چې ته غلطي کړي زه څه خبر زه خو ظاهر کې یم زما بچی دی، زما د ښځې زوی دی. که ښځې مې چا سره چې ته غلطي کړي او دا بچي د بل چا نه پیدا نو خپل بچي کې مې شک شته او په نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې مې شک نشته. دا راته بالیقین معلوم دی چې دا د آخر زمانې رښتینی پیغمبر دی. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. عیسی علیه السلام زیری ورکړی زیری چې زما نه پس به بل پیغمبر راځي، احمد به د هغه نوم وي. ټول وایي الحمدلله. دا زمونږ د پیغمبر شان دی، دا زمونږ عزت دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان دی، لوی عزت دی. نو پخوانو کتابونو کې په پخوانو صحیفو کې دا خو دې نقشه ټوله بدله کړې ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه کوي چې د هغه د ملګرو دا صفات موجود. دویمه غټه نښه د پیدایش نه مخکې پروردګار داسې حالات پیدا کړل چې خلکو کې تبدیلي بالکل باندې. یا خو دغه د عربو خلکو د مکې ډاکې به یې کولې، بدعملۍ به یې کولې او د دنیا غلاګانې به یې کولې، ظلمونه به یې کول، لوڼه به یې جمدیخه کولې. د نبي علیه السلام د پیدایش نه لږ غوندې مخکې یو ډله راوچته شو په مکه مکرمه کې. هغې وی یاره دا قوم خو ډېر پلانت شو، ډېر خراب شو، غلاګانې شروع شوې، زناکارۍ شروع شوې، بدعملۍ شروع شوې، د دې مخنیوي پکار. یو ډله پیدا شوه او هغې خلک کېنول، مشران یې کېنول، وی نه داسې کوو مونږ فحاشي ده، چاته خپله ښځه نه ده معلومه، چاته خپل بچی نه دی معلوم، غلاګانې ډاکي ده، خو سخت ظلم دی. نو هغې یو فیصله وکړه چې دې نه پس به نه څوک غلا کوي، نه به ډاکه کوي، نه به څوک بدعملۍ کوي، نه به څوک زیاتي کوي، نه به څوک په چا ظلم کوي. دا ګوره د نبي علیه السلام راتلو نه مخکې ورته الله دا فضا دا خلک هوارول. هغه ځای نه سیبه ابرهه راخطا شو چې ته د مکې مکرمې نه یو عربي تللی و او هغه یمن کې ځان له ده یو خپل بیت الله جوړ کړ، یو خپل بیت ورته وایي، بیت الله نه بیت ورته وایي، یو خپل کور یې جوړ کړی، خلکو ته یې مه ځئ مکې ته، دلته راځئ او طوافونه کوئ، عبادت کوئ. یو عربي له غوسه ورله لاړه او په هغه کوټه کې ورته لوی اودس ماتې وکړه. دا زمونږ د بیت الله په مقابله کې هلته بله کوټه جوړه کړې، لوی اودس ماتې پکې وکړه. ابرهه بادشاه چې هغه راویښ شو راغې تپوس یې وکړو دا ولې؟ وایي دا صاحب بل چا باندې شک نه راځي، خو د مکې یو سړی و دلته اوړېده راوړېده، معلومېږي دا چې زمونږ د دې
ستا د عبادت خانې بېزتي هغه کړې ده. وی ښه هله به زه دمه کوم او ډوډۍ به خورم او خوب به کوم چې تر څو مې دغه بیت الله د مکې نه روان کړی. لوی لښکر یې جوړ کړه د اتیانو. د اتي غټ اتي ته مشر و، مخکې و اتیان او صاحب لوی لښکر او وی ځو او دا د بیت الله کې د عرب دوی زموږ د عبادت خانې بېزتي وکړه. موږ زره دوی د عبادت خانې بېزتي کړو، دا ولې لوټې لوټې کړو. مکې ته اطلاع راورسېدله چې صاحبه د ابرهه لوی لښکر را روان او بلا لښکر دی او ورسره جنګي ساز و سامان دی او ورسره اتیان دي او په لوی دومدام کې را روان دی. د مکې خلکو کې طاقت نو چې دوی مقابله وکړي، دومره طاقت په چا کې نه و. خلکو یې څوک و وایي دا چې کلي خوشي کړو او ته غرونو ته به وخېږو، به دې به راشي بیت الله بروان کې دی به دې مونږ بیا جوړ کړو، بل علاج یې نشته. د ابرهه چې راغی نو دی د مکې مکرمې لږ غوندې بار دیره شو، دمه کوي او راځي او په ډېر زور کې او په جوش کې په بیت الله حمله کوي او دې نیت کړی چې بیت الله به لوټې لوټې کوم. چل خیم د عربو ته چې دی څنګه راځي او زما عبادت خانه روانې چې څومره د عربو د خلکو اوښان او څاروي هغه ټول ونیول. د اوښان چې په غرونو کې دا کمې رمې مخې له درځي دا ټولې راولې. د نبي علیه السلام چې کوم نیکه دی عبدالمطلب ده ته چې وایي چې ستا اوښان یې ونیول. وایي ښه وایي ورغې ابرهه له وایي څه کوې مړه به دې کې وایي نه خپل اوښان ترې غواړم. تاریخ لیکي چې د نبي علیه السلام مبارک نیکه عبدالمطلب د ابرهه ته ور مخامخ شو. وایي دا څوک دی؟ وایي دا جي د دې قریشو کې یو سردار دی په سردارانو. اوس ګوره څنګه چې د هاشم د تندي نه هغه رڼا تله او خشته انسان و دارنګې د عبدالمطلب هم ډېر خشته انسان چې چا ته به ور مخامخ شو نو بې اختیاره به هر چا قدر او عزت پکو. ابرهه په خپل تخت شاهي باندې ناست دی خو چې عبدالمطلب ور مخامخ شو ابرهه ورته صاحب تخت باندې پاسېد راکوشو ورته ورته غاړه وه. وایي دا څوک دی؟ وایي دا جي د دې علاقې په سردارانو کې یو سردار دی. اوچت یې کړه او ځان سره په تخت کښېنو. وایي حضرت څه پسې راغلی؟ وایي زه راغلی یم زما اوښان تا نیولي دي، ما ته مهرباني وکړه هغه خپل اوښان راکړه. اوهو وایي ډېر ساده ساده هوښیار نه. ولې څه؟ وایي ګوره ته چې ما ولیدې د ما پڼه کې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو او ما پڼه کې دا فیصله وکړه چې ته څه وایې زه به ستا منم. ما اړه کې دا فیصله کړې وه که تا ما ته وایې چې زمونږ دا بیت الله مه روانوه نو هم زه ځم واپس. دونه قدر زما په زړه کې ستا راغی نو ته ایله بې له خپل اوښان غواړې. نیک بخته ساده دا به دې ویلو چې دا بیت الله مه روانوه، دا به دې ویلو چې زمونږ په کلي حمله مه کوه زه واپس ځه. ما دا فیصله کړې چې ته څه وایې زه یې منم، ایله بې له اوښان سي زه اوښان ورته پرېږدی. د اوښانو تپوس کې وایي نه که نه زه قمقل نه یم. وایي د اوښانو مالک زه یم او د دغه بیت الله مالک څوک دی؟ الله دی. زه به د خپل شي تپوس کوم الله به د خپل شي تپوس کوي. زما د الله د کور سره څه دي؟ الله پېژني خپل کور یې پېژني. زه د اوښانو مالک او د دې کور مالک بل ذات دی هغه پېژه او تپوس یې پېژه. ما له راکړه اوښان. اوښان یې وله ورکړل عبدالمطلب قوم ته ویې ځای وطن خالي کړي. ووتل د وطن. ګوره د نبي علیه السلام برکت ته دا علماو لیکلي دي چې د نبي علیه السلام د پیدایښت نه مخکې د هغه برکت الله د دریاب د غاړې نه ابابیل لوچت کړل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. ابابیل راغله د توتکرو په شکل توتکرې نو ادي په شکل مارغانو سټونه یې نو سټونه لنډي لنډي سټونه د سینه او د سره جنګېدلي راغلل صاحبه او هر یو توتکري سره درې کاڼي دي، یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې بله په بله پنجه کې. او چې څنګه را مخامخ شو او د هغه ځای نه به یې کاڼې را خطا کړ نو دا سر به پې ولګېده د پوجي او د دې وجود نه به یې ووته او د هغه اتي نه به یې لاندې ووته. دې ته میزایل وایي. دا د الله میزایل دی، د الله توپه ده، د الله ګولۍ ده. ټول لښکر تس نس شو، په هغه ځای تس نس شو. اتي وتښتېد، ابرهه وتښتېد، بل ځای الله مردار کړ. بیت الله الله محفوظ ساته. دا د چا د برکت نه؟ دا ګورې علما لیکي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د برکت نه. ولې قرآن کې الله وایي لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اتیانو لښکر سره مې څه وکړل؟ ته ته پته نه لري؟ همې تباه نه کړه، همې برباد نه کړه. نو دقه رنګې دا قوم د مکې خلک که ستا خلاف کوي، ستا د پیدایښت نه مخکې ستا د کور دشمن ما تباه کړی دی، د الله د کور دشمن، نو اوس به هم د الله د کور دشمنان تباه کړم او برباد به یې کړم. مخکې نه الله رب العالمین داسې طریقې پیدا کړې وې. پیدایښت د مخکې بیا عجیبه نښې، اسمان کې دا ستوري به چودل، پړق به شو، داسې یو لوی
پړق به لاړ. هغه ځای نه به یو شغله راخطا شوه، دې خوا به لاړ. ټوله شپه په دې اسمان کې پړقار به چې څومره نجومیانو، څومره کاهنان او څومره په دغه وطن کې د پخوانو کتابونو پوه خلکو پوه هغې دا پیشنګویه ورکړه چې دا هغه وخت دی چې د آخرې زمانې پیغمبر خامخا راتلو ولا پاتې کېدو والا نه دی. عبدالمطلب خوب ویني، خوب راغی یو سړي ته، یو کاهن ته، ما بېګا خوب لیدل. وایي زه ملاست یم ودیم او زما د دې ملا نه یو اونه پیدا شوه، اونه. هغه اونه داسې اسمان ته اوچته شوه، څانګې یې خورې شو. فورا اونه اوچته شوه او څانګې یې خورې شو، خشته ښکلې شله او په هغه څانګو کې بیا فورا میوه پیدا شوه او دا لوړې پروت یم، زما نه د شا نه ووتله. وایي چې ما وکتل چې دا ونه خو ما نه ووتله او څانګې دي پکې او ښکلې میوه ده. ما ور ټوپ کړې داسې چې دا میوه ترې وشو کوم، خو زه ورته ورونه رسېدی شوم، میوه مې ترې ونه شو کوله، واپس به را پرېوتم، بیا به مې ټوپ کړې چې میوه ترې را شو کوم، میوه مې راونه شو کوله، دې کې راویښ شو. هغه زمانه کې چې کم کاهن و هغه له ورغې داسې خوب مې ولید. وی خوب دې رښتونه دي. وایي ستا د شا نه به د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کېږي، خو یاره یو شی دی، د هغه میوې ته به ته نه رسې، د هغه د نبوت نه مخکې به ته مرې، ته به یې میوه ونه شو کولی چې نه به د هغه میوه وخورې. واقعي همدغسې شوه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم تربیت عبدالمطلب کړی دی او د هغه د وفات نه پس بیا ابوطالب یې تربیت کړی دی، لیکن عبدالمطلب هغه زمانه کې وفات شو چې په کومه زمانه کې لا نبي علیه السلام د نبوت دعوه نه وکړه. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان، د پیغمبر علیه السلام لوی عزت، او دا ګورې زمونږ دپاره فخر دی، زمونږ دپاره دا حقیقت دی. خپله فرمایي نبی علیه السلام چې وایي ما ته د الله د حشر د میدان راښکاره که بخاري شریف کې حدیث وایي ومې کتل یو پیغمبر دی او هغه سره یو امتي روان دی، یو پیغمبر دی هغه سره دوه امتیان روان دي. وایي داسې یو لویه ډله وه. وایي ما لکه سوچ وکړو چې دا جوړ زما امت دی او زما ډله ده، ډېره لویه وه. وایي د جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ وایي دا موسی علیه السلام خپل امت کې روان دی. وایي دې کې یو بله لویه ډله وه چې د اسمان دا غاړې د هغې نه ډکې دي. وایي ما تپوس وکړو چې دا د چا ډله ده؟ وایي دا ستا امت دی، دا ستا امت دی، دا ستا ډله ده. او نبی علیه السلام فرمایي ټولو نه مخکې، د ټولو نه مخکې به د جنت دروازه زه ډبوم، زه به وډبوم. نو چې د جنت هغه دروازه وډبوم، دننه به ما ته هغه خازن دربانچي به آواز وکړي څوک یې؟ زه به ووایم چې د فلان کې. وایي ښه بېکه امرتو، ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې راشي نو دروازه به کولاوی، دنه مخکې به د جنت دروازه چا ته هم نه کولاوی، چې ما ته دروازه کولو شي. ګوره نبی علیه السلام فرمایي نحن الاخرون الاولون یوم القیامه، اخر کې راغلی یو، خو د قیامت په ورځ جنت ته به د ټولو نه مخکې نبی علیه السلام او د هغه امت ځي. ګورئ ابراهیم علیه السلام او د هغه امت، نوح علیه السلام او آدم علیه السلام او د هغه امت به هله داخلېږي چې نبی علیه السلام سره د خپلو جنتیانو امت ملګرو رب العالمین جنت ته داخل کړي. ټول وایي الحمدلله. خو خدای پاک دې مو دغه ډله کې شمار کړي. ګوره دا لوی عزت دی زمونږ دپاره، لوی عصمت. یو نیکي چې به چا وکړه نو یو په یو به وه. ستا د نبي علیه السلام د برکت نه چې یو نیکي وکړې نو یو په لسې دله الله حسابوي، بلکې یو په 200 دله الله حسابوي چې څونه د اخلاص زیات دی، بلکې د هغې نه زیات هم دله الله درکوي. دا د نبي علیه السلام برکت دی. که ګناه چې به چا وکړه بني اسرائیلو کې په دغه دروازه د پاسه به چې سار راغی لیکلي به یې 15 شپې دا ګناه کړې، په دغه دروازه به یې لیکلي. زمونږ ګناه کوو که پټه د چا ته پته نه دی، دا د الله پرده ده په مونږ باندې، بلکې پټه ګناه او چې توبه وایستله پروردګار به یې ته معاف کړي. دا ټول برکات دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. نو دا عظیم پیغمبر، عظیم شخصیت الله پیدا کړ، مونږ د هغه امتیان الله پیدا کړو. او دا حقیقت دی چې مونږ الله ته دا درخواست نو کړی چې الله مونږ د آخرې زمانې د پیغمبر امتیان جوړ کړه. دا د رب العالمین خپل فضل او کرم دی، الحمدلله. دا د هغې فضل دی. اوس به مونږ څه کوو؟ مونږ به په تشو قصو خبر نه کوو، مونږ به دا وایو چې دغه عظیم پیغمبر مونږ له الله راکړو. د دغې عظیم پیغمبر د برکت نه الله مونږ ته هدایت نصیب کړو، دومره هدایت چې په مخ د ځمکه چاته نه نصیب شوی. خو ګوره حجت هم په مونږ ډېر اوچت دی. ګورې زمونږ خلاف څه مطلب؟ د قیامت ورځ به چې څنګه مونږ له فایده ډېره زیاته ده، هغه مرض زمونږ به نه به تپوس هم مضبوط کېږي. سره د دې نه چې دومره عظیم پیغمبر ما در کړی و، د هغه حالات درته رسېدلي وو، د هغه عقاید، د هغه اخلاق، د هغه اعمال تا څه کړي دي پکې، چې داسې مونږ نه شو چې د قیامت پر ورځ دغه ښکلي پیغمبر مخې ته مونږ مخ تورن شو. ګورئ رسوا شو، ذلیله شو. الله دې دین وساتي. کوم دین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروړي د هغې مونږ پابندي وکړو.
د هغې موږ تابعداري وکړو او دغه کې ستا د دې دنیا هم ګټه ده او د آخرت هم پکې ګټه ده. او که د نبي علیه السلام د دین مخالفت دی وکړه، د هغې بېعزتي دی وکړله، د دې دنیا دی هم تاوان دی او د هغې دنیا دی هم تاوان دی. هغه خو دې دی خو د دې دنیا هم تاوان دی. ورونو یو مهرباني یو څیز باندې پیغمبر علیه السلام ډېر خفه کېده او الله پرې ډېر خفه کېږي، د هغې ګورې لږ خیال وساتئ. هغه د فحاشي بربنډتوب دا د الله ډېر بدي. الله فرمایي حدیث قدسي د نبي علیه السلام وایي چې الله وایي چې زما نه غیرتي ذات بل نشته. الله وایي او زما دومره غیرت دی، الله وایي دا حدیث قدسي دی، لکه د یو انسان ښځه یا د هغه لور خدای دې نه کړي الله یې مسلمان وساتي بدعملي وکړي، نو دا پلار او دا خاوند به دغه لور او دا ښځه جمدی پرېږدي. غیرت راغی که نه، او زما لور زما خور زما ښځه خدای دې وساتي مسلمان. الله وایي دغه رنګې زما بنده زما مخلوق که هغه نارینه دی او که زنانه دی چې هغه بدعملي کوي، ما له پې د دې نه زیات غیرت راځي کوم غیرت چې تا له په خپله خور او په خپله ښځه درکړي. دا ګور یاد وساتي. الله نه ما سوا د زیات غیرتي بل څوک نشته. حدیث الفاظ دی، حدیث قدسي دی. تا له چې وایي په خپله حیا غیرت راځي، دارنګې د دې مسلمان السړیو د دې مسلمانې ښځې بلکې د عام انسان سړي او ښځې په دغه بېعزتۍ باندې الله وایي ما له ډېر لوی غیرت راځي. فحاشي د الله ډېره بدي شي او د رسول الله مبارک هم ډېره زیاته بدي شي. حیا یې خوښه وه، الحیا نصف الایمان. حیا د انسان ایمان د ایمان نیم ایمان د حیا، لویه شعبه د ایمان د حیا، شعبة من الایمان. لویه امام بخاري رحمت الله علیه حدیث راوړی دی، عظیمه شعبه ده د ایمان، لویه څانګه د ایمان حیا. او نن زمونږ مخلوق خدا امت ورې د بې حیایۍ طرف ته روان دی. تاسو ورشئ وګورئ په عراق کې مونږ خفه یو، بلکل پې خفه یو. امریکا ظلم کوي، الله د امریکا تباه کړي، الله یې د مسلمانانو د عراق او د فلسطین مرسته وکړي. ولې تباه شو عراق؟ د فحاشۍ د لاسه تباه، د بې حیا د لاسه. ورشئ فلسطین کې تاسو اوس هم وګورئ، اوس هم د هغې جنکۍ په پینټونو کې ګرځي، اوس هم پینټونو کې ګرځي، اوس هم کټ کړي سرونه جنکۍ ګرځي، اوس هم هغوی کې حیا نشته. الله را نیولي دي. ګورئ که ګناه وکړي الله به راته صبر وکړي، مونځ ونه کړي نو سزا به آخرت کې درکړي، خو دنیا کې به راته وګوري هلاک به دې نه کړي. زکات دې ورنه کړه بیا به ورته الله وګوري، خو که چېرته فحاشي او بدعملي دې وکړه قسم دی چې د دنیا کې هم درته الله نه ګوري. وګورئ تاسو مثال ته وګورئ، فلسطین کې وګورئ، په عراق کې وګورئ، دا ملکونه وګورئ که نه چې د الله را نیولي دي، په خپل قهر او په خپل غضب یې را نیولي دي. ما ته مخکې ورځو کې چا د دوبۍ قصه کوله، ما یو شاګرد دوبۍ ته ما ته قصه کوله، قسم دی چې وي حیران شوم چې خدای پاک. بل ورځ ما ته یو ایم پي ایس صاحب خبره کوله، هغه تللی دوبۍ ته، ما ته هغه خبره کوله، ما ته مولانا صاحب درته ویلی نه شم. داسې ځایونه دي، داسې علاقې دي چې هغې کې ګرځېدل سړی د ایمان نه خلاصوي. یورپ نه خلک سیل له دې ملکونو ته راځي، دوبۍ ته راځي سیل له، امریکې نه ښځې نر سیل له دوبۍ ته راځي. فحاشۍ له شراب داسې پکې میلاوېږي، داسې لکه اوبه چې دلته میلاوېږي. دلته به ورته ګانې میلاوي چې هلته شراب درته مفت میلاوېږي، اسان درته میلاوېږي، پابندي پر باندې نشته. بدعملي او فحاشي چې څوک داسې کولو په دې میدان کې کوي پته نه لګي، سبا به دا قوم هم الله راونیسي. زه وایم خدایه پاکه امریکا تباه کړي. امریکې ساتلې سره ده، دیم ډېره ساتلې ده چې دا فحش او بدعمله خلقو له الله په دغه امریکې ظالم په لاس سزا ورکړي. هوښیار پلار هغې چې 2 بجې په جنګ شي د پردي بچي له ډب ورکوي که خپل له ډب ورکوي؟ وایه که خپل له ورکوي، پردي ته چې ډب ورکوي دا قمقل پلار دی که نه. هغه پلار هوښیار دی چې د خپل بچي له سپېړه ورکوي چې ته بچې روانېولې کې. نو دا مسلمان د الله نږدې دی، دی خپل دی، هغې پردی دی، هغه له خو خیرت د ډمبرو لرګی دی، خیرت کې به ورسره ګوري. خو دا مسلمان چې بدعملي کوي فحاشي کوي که نه، الله یې په دا دنیا کې رانیسي، ذلیله کوي، شرموي یې. نو خدای زموږ دا وطن د بې حیایۍ نه ګورې وساتي. زه یارېږم ډېر، یو سیلاب د بې حیایۍ را روان دی، یو سیلاب، او ته پته نه لګي. په نیکرو کې جنکۍ فټبالونه کوي، په نیکرو کې جنکۍ کرکټې کوي، په نیکرو کې جنکۍ ریس کوي د هلکانو سره مخلوطه. بله په ګوجرانواله کې څه شو؟ ګوجرانواله کې هلکانو جنکۍ په نیکرو کې یو بل سره منډه وایي، او بیا د هغه د علما را پاسي او د هغې مقابله کې د هغې خلاف کوي. حکومت په هغه مولیانو باندې ګولی وروي. ملا صاحب ستا څه کار دی چې څوک څه کوي نو کوي به؟ دا ملک د مسلمان دی او که د کافر دی؟ هسې تاسو راته تپوس کوم، تاسو به چېرته اورېدلي خوا کې سته هندوستان ملک دی چې په انډیا کې د هلکانو جینکو دغسې بربنډ منډې والي؟ هلته به نه اورېدلي. ورشه وګورئ په اسرائیلو کې یهودیان دي، د هغې چېرته د کرکټ میچ هم لیدلی، د ښځو خو څه کې د هلکانو هم لیدلی. جاپان وي ترقي وکړو، ترقي به نه کوي. کرکټ پکې شته، فټبال پکې شته، هاکي پکې شته. دغې په کار ده خدای خدای. ملک د مسلمان، نوم د مسلمان، زه مسلمان یم، ملک مې د مسلمان دی.
او بیا غیرت زما د مسلمانۍ نشته، اسلامي غیرت زما نشته. دا سودات نن هم ما په اسمبلی کې هم دا خبرې وکړې، دا دلته چې درته کم از کم حیا او عزت دا د مسلمان خو خپل دی که نه. ما نن هم دا خبره وکړه، زه مسلمان یم، زما اسلامي خپل غیرت شکر دی شته دی، زه مسلمان یم، زما خپل ثقافت شته که نه، زه مسلمان یم، زما خپل حیا شته که نه. او د اسلام نه ما سوا د انسان ذهنیت او د انسان عقل دا مني چې د ما لور خور د بربنډه هلکانو سره یو ځای ریس وکړي منډې دې د حیا څه شو د انسان. صدر صاحب وی خیر دی که په نیکر کې ګرځي، وی ته سترګې پټې که، افسوس نه ته سترګې پټې که. ابل پکې لا وی حج کې چې جینه کې هلکان خدای دې تباه کړه، د دې منډو د حج سره تشبیه ورکړې. حج کې دې لپاره ګرځي، عمره کې دې لپاره ګرځي، بربنډ ډولونه پکې کوي، هلته خدای ته جاړي، هلته کوم هلکان دي کوم جینه کې رور خور غوندې دغسې دي، دواړه الله ته جاړي. هغه منډې بربنډ ته وایي دا د حج په شان دي، حج کې داسې دي، دا هم داسې دي. په دې قومت څه وشو، په دې قوم څه وشو، په دې وطن څه وشو؟ د فحاشیو د بېدینۍ او سیلاب قسم په الله را روان دی. او زه په دغه یېرېږم که دا سیلاب راغی، په دې مونځ به د خدای پرې نه دي، په دا زکات او په دا روژه به د خدای پرې نه دي. دغه چل به کوي لکه په عراق کې او په افغانستان کې چې کومه لوبه شروع. الله دې مسعد. کم از کم مونږ له پکار دي مسلمانانو له چې مونږ د خپلې حیا او د خپل غیرت خیال وساتو. خپلې زنانه، خپلې خویندې، خپلې لوڼه، خپلې ښځې هغې برقو کې وساتو، هغې عزت کې وساتو، هغې حیا کې وساتو، هغې د بې حیایۍ نه وساتو، هغې د بازارونو د دوکانونو د چکرو نه وساتو. ممکن د الله حفاظت وکړي. نور دې پکې الله خیر کړي. نن سبا خو هلکانو جینکو سره موبایل سیټونه په لاس کې دي، موبایل جینکو هلکانو سره په لاسونو کې ګرځي. خدای خبر چې څه حال دی، په کوم طرف دنیا روانه. دعا کوي چې الله مو حفاظت نصیب، پروردګار هم د مصایبو نه وساتي، الله مو د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي. رب العالمین هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم ژوند نصیب کړي، د هغې په شان ښکلې عقیده، ښکلې اخلاق، د هغې په شان ښکلې اعمال زموږ الله نصیب کړي. یا الله زموږ وطن کې، زموږ په دې ملک کې دا کومه بې حیایي را روانه ده، الله دا ختم کړي. خدای د حیا او د پردې څادر زموږ په خویندو لوڼو باندې واچوي. الله چې څومره مسلمانان دي خدای ته حفاظت نصیب کړي. الله امریکا دا یهودیان دي، الله هغې دپاره موږ سوال کوو تی مسلمانان کې چې اسلام یې په قسمت کې نه، په خپل قهر یې تباه او برباد کړي. د ټولو مسلمانانو د ملکونو په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي. پروردګاره چې څوک مریضان دي ته له شفا ورکړي، قرارداران د قرضونو نه خلاص کړي. زموږ اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد. امکان پته یاد لرئ